Don't get you slipping now. Kiki, do you love me? Love me, love me, love me. Kiki, do you love me? I wanna see you wine like Rihanna, get all up on her. She burn it up like the summer, she turn me on it up. You got me like crazy, what you calling? Me a bum diggy diggy bum bum. You got me. Don't get you slipping now. Kiki, do you love me? Love me, love me, love me. Kiki, do you love me? I wanna see you wine like Rihanna, get all up on her. She burn it up like the summer, she turn me on it up. You got me like crazy, what you calling? Me a bum diggy diggy bum bum. You got me like crazy, what you calling? लगती पंजाब दी जिस हिसाब ना लगती है पता लग दी संगारा मन खावे और नीचे दर मुंडे आ बोझ की खुआवे
بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول صدق الله العظيم مننه ملګرو ډېر ښایسته محفل جوړ دی ساده ګل دی ساده ګل موږ هغه ماشوم ته وایو چې هغه په ژړا چای غواړي په ژړا ډوډۍ غواړي هغه خپل ځان ته د هغه خپل قد ته نه ګوري او هغه خپل زړه هم په دغه مطمئن کوي چې ما له دا څیز راکړه نو تاسو لیدلي زما یارانو دوستانو کله چې ورکو د ماشوم د څلوېښتۍ د شپږو میاشتو د پنځو میاشتو یعنې د کال کله چې دوی وږي شي نو ماشوم په ژړا شي مور دې نه کېږي چې ماشوم په ژړا شي نو مور یې سینې ته واچوي او هغه مور کې هغه ماشوم په کلا شي د ساده ګل مثال هم د هغې ماشومان دی زه شکریه ادا کوم د ناستو واینزونو والا د پی کې واینز زنده‌باد واینز چارسده واینز بیبی واینز کمانه د چا نومونه هېر شوي بخښنه غواړم دا دنیا درونو سوشل میډیا یو داسې پلیټ فارم دی او دا پلیټ فارم زه ډېر په فخر سره وایم ډېر په فخر سره وایم زه به یا یم یا به نه یم مرګ نږدې دی خو چې کوم ښایست کوم لویوالی کوم عزت کوم شهرت چې خدای پاک چارسدې له ورکړی دی هغه بل هېڅ چا نه دی مسلمان دا څه تنجه دا د ساده ګل نن په خیر السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم سلام په خیر یا لکه چشمو وایم ته دلته څنګه راغلې وایم دا څه تنجه که نه چې ما ته نو وي چې ورته دا پروګرام جوړ کړی و دی نو ساده ګل خو پوره ډېره په قصو قطاره نه کېږي خو بیا هم دا داسې ده چې د ساده ګل 1 لاک سبسکرایب په دې تک 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 ژبه خدای پوره کړل او ماشومان یې لري ما په دې کې احمد شاه ما ولې دا ګیپ کړو دي نو زه ډېر لیک شوم مسلمانه نه نو خلک داسې ځای ته چې راځي نو دونه خیرن صادر دی په سر کړی چې ترې وبېلتې دي وایم دا څه کار دی که نه دوی پسې ډېر لرې ته یو مسلمانه نو دلته ورته एकदम که نه نه دلته کښېنه ته څه کې واپس یې بیا ځان سره ونیسه دا وایم چې راپیس یو په خپل ګوجو کې څنګه یې خوښه یا نو راپا بیا څه خو ساده ګل زمونږ یو داسې ساده ګل دی هسې خبره کوو که نه تی پیژني او زما په یاد دی نو چې ستا یاد نو بیا ته ویې ولې نو تا ته هم نه دي ویلي نو ساده ګل ساده ګل بدلون استقبال کې زه راغواړم
ډیره مننه مهرباني. نو زه مې وایو ته د مېلمنو د په خپل لاس کې کولاو کوي اورې که نه خو خفه کېږي نه نه خفه کېږي اوس سترګې به پټې دې کو به داسې سیټ دی که نه چې خپل قسمت کې دی اورې چې څه پکې راوختلې دا به دې په څه کولاوي په ګوتو کولاوي او په ګوتو تازه ته ورته چټه خای شروع ورته ته لومبي واچوه څه ده دا جیب کولاو واچوه ګورو چې په دې ګفټ کې څه دي بس خپل قسمت دی نو چې څه پکې راوختلې اورې بس اوس به ګورو چېرته د سرې مچۍ دي په ګوته ملګري توجه سره ښه دا کومه کو تاسو شنو باندې ځان نه ملي کار کوي خدای دې پکې خیر واچوي چې دا پټاخي پکې نه لږ داسې شی ته هغوی ته نه ښکاري یار لږ سایډ سایډ ته ودرېږه په قسمت د دومره خلاف یم سادهګوري به قسمت یې وګوره وای ما د ساده ګل دا یو ډیلاګ مې ډېر زیات خوښ دی وایي په قسمت دونه خوار نیمه د چا د قسته نو زه هم تا ته وایم چې د چا د قص دی بس دې ګوره مو قسمت کې څه دي مسلمان په قسمت کې تاسو خبرونه دي نه نه په خبرونو دی نه په بیا په انګلیش په څه پیږي وایي هغه څه باندې ګورم خان نه نه هغه قسمت کې خالي مالا پلټه به پاکستان وا وایا ودا کو یو کا و دې کې قسمت خپل دې دې کې سي ښا صحیح ده څنګه ګورم وځه ته کوه ته ساده چینل څخه مسلمانه دې شي نیمه سکلي وګوره وینه مې دسکل دې کې خو بیا تاسو خبرې دي دې خو بیا دا لکه طبيب پاکستان خدای خبر چې په دې دبو ډبو کې بس الله دې مرشه ساده کوله بل خبر صبر وکړه تاسو ته لوان سبي ما تصور كمان نو سو دغه په ګراوند نه لګي یو ډبې ګلابي صبر وکړه کنه دا دې کنه دا بني جو دا بشته نه دا بتا جو ګلابي دا تار نه به ګلابي ها بل دبي پکې وروته بیبي هم کویو تاسو خبرونه نه پکې سمج کړي نو یره دا به صحیح ده بس الله دې پکې خیر واچو د مچو نم ځان ساتات لک دلری شه نه لک دلری شه وای دیګه خدای په دې لگا نن د خدای به انصاف دې دونه لوی ډبو کې تایله لولي پخته لرلو دا نو دا نو سمینو کوي مسلمانه اسینګه نو ما ویم چې په دې مچ کې نه دي ځکه مې دې دونه ډبو کې خو خدای دې نه کاکا بس خو دا لوی پخته دا په خپل ځای کې ډېره زیاته مننه لاسونه لږ وپړه کوي ډېره زیاته مننه پروګرام یو مختصر شان پروګرام او د جمال ساده ګل سره دومره مینه وه چې یو ښایسته غوندې کې پروګرام یې ونه ارینج کړو او دا څونه منډه دا څونه تړله دا څونه هلې ځلې چې کړي تاسو یقین وکړئ ساده ګل د نن ورځې پورې نه دی خبره چې څه کې او څه نه کې نو دا خبره به ته نن ظاهره کړه چې دا څونه پروګرام چې نن ارینج شوي دي نو دا جمال زمونږ بچي دي او نوې یو واینز یې پلو کړی دی د روزګار واینز په نوم باندې او الله دې ټول ښه ساتي زما د ټولو واینزونو ته د زړه د کومې نه زه سلامونه وایم او ټول واینزونه د خدای کامیاب کړي په خپل ځای باندې خو ساده ګل له خدای نن دا عزت ورکړ او هغه ته خدای نن دا 1 لاک سبسکرایب دا په ډېر څه منظور کړل څوک به راغواړو د ساده ګل والد صاحب ته هم چې لږ روغواړم زه به هم لږ ووینم د ساده ګل تره او ماماګانې راغلي دي څونه فیملی ممبرز هغه د سټیج ته راشي
چې څومره د هغه ماماګان دي د هغه وروڼه دي موږ هغوی ته درخواست کوو چې تاسو سټیج ته راشئ او یو دوه خبرې مه یادېږئ د سټیج ساده ګله ته هم سټیج ته راشئ او د خپلو مشرانو سره دې ودرېږئ د ساده ګل چې څومره مشران دي موږ هغوی ټولو ته خواست کوو چې په یو ځل تاسو راشئ یو بل نه تاسو مطلب دا دی کېدای شي ځان له تاسو وشرمېږئ خبره ده نه ونه کړي نو دا په محفل کې ښي یو ټکي به ووایي د ساده ګل ماما کوم یو ماشاءالله د ساده ګل ماما زمونږ هم ماما یې ستا د دې پوروي دا 1 لک سبسکرایب تاسو خیر په دې نه پوهېږئ خو دا د عزت او د شهرت یو مقام ته خدای دې ورسو نو په دې کې تاسو څه ویل غواړئ د ساده ګل باره کې تاسو څه ویل غواړئ مختصر په یو ټکي دوه کې راته جواب راکړئ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم زه ستاسو اول د ټولو شکریا ادا کوم زمونږ د خوري له ساده ګل له تاسو بل لا ساده ګل چې کوم راوته لوبو پکانو دا په دې باندې موږ فخر کوو ځکه چې دا کوم ګلالي ټولونه ورته چې ساده راځو د لپاره خلک دي موږ دې ټولو شکریا ادا کوو او باقي ساده ګل په شا باندې موږ فکر ولاړی موږ ساده ګل ته دا ویو چې به یو مرګري سپکه مو وایا او څوک چې سپکه وایي هغه ته موږ دغه نه ویو خواته کوو چې دا داسې سپک کار کار نه یو بل پسې دغه مه کوئ او زه ستاسو بیا د ټولو شکریا ادا کوم او د تازه ګل سره موږ پوره کلک ولاړ په شا باندې دا هر قسم دغه ته موږ تیار یو خو موږ ورته دا نصیحت کوو چې بچیه ته به چې د سړی سره یو دوه خبرې مو کړي ملګریانو خیر دی ته تېروه او ته ورته څه مه وایه نو زه ستاسو بیا په ټولو په اخره کې شکریا ادا کوم ډېره مهرباني سلام علیکم ډېره مننه ما تاسو ته ویلي دي کاڼې هغه درونې چې په ځای کې دي دا یې مشر ښایسته خبره وکړه همدې په هغه نقش قدم باندې ساده ګل روان دی او وي په شا به نه ګوري وي مخکې به ځي دا ساده کامیابۍ لاره ده ډېره مننه موږ دا هغه یو بل ملګري ته چې دی نو مایک حواله کوو هغه هم ښایسته مشر دی او د هغه نه هم د ساده ګل باره کې مختصرا دوه الفاظ ویل غواړي مهرباني بسم الله الرحمن الرحیم تاسو د ټولو ډېره شکریا ادا کوم ډېره مننه تاسو ساده ګل ته ډېر عزت ورکړ په دې باندې موږ ستاسو د ټولو ډېره شکریا ادا کوو او د الله نه دا امید لرو چې دغسې تاسو د یو بل سره مینه محبت ساتئ د یو بل په قدر عزت هم کوئ او د ساده ګل باره کې به زه دا ووایم ساده ګل زما او خیر یې کشر هلک دی بې تعلیمه هم دی خو ماشاءالله لکه د اخلاقو نه برابر دی چېرته هم نه د خولې نه به چا زه دننه پورې داسې یو خبره نه یې اورېدلې څوک پکې ستومانه شوی خفه شوی نو ستاسو ډېره شکریا ادا کوو ټول ملګري دا نور چې کوم ملګري دي وایزونو والا دي د ټولو شکریا ادا کوو او دغسې د یو بل سره اتفاق ساتئ او مینه محبت ساتئ او لکه دغسې د یو بل پروګرامونو کې لکه شاملېږئ ستاسو ډېره مننه زه بیا ډېره مننه خوشحاله اوسئ اباد اوسئ ډېره زیاته مننه هماغه ښایسته خبره ده هماغه خبره ده چې را روانه ده موږ زمونږه بس دا دوه درې مشرانو دا کلیوالې راغلي دي موږ د دې ټولو ډېره زیاته شکریا ادا کوو چې دوی سټیج ته رالل او زمونږ دا سټیج یې ښکلی کړ ډېره زیاته مننه تاسو کښېنئ نو اوس د ټولو ملګرو یو جهان مننه زما چې څونه د واینس ملګري دي زموږ نور ملګري دي دلته راغلي د ټولو ډېره زیاته مننه سپیشلی عدنان بھائی شو اسحاق شو اعزاز بھائی شو ریحان شو بلال شو نور څونه ملګري دي عادل شو صادق دي نو د ټولو ډېره زیاته مننه خو موقع به ټولو له ورکولو اعلی ده خبرو نو
فرست عدنان بھائی ته خواست کوم چې سټیج ته راشي د پی کې ټي وي نه عدنان بھائی عدنان بھائی هم تاته په دې حال کې هرکلی وایو چې عدنان سره زما دویم ملاقات یو زمونږ په فخر پښتونخوا ایوارډ کې زموږ د ایوارډ هغه ته زموږ د ملاقات شوی دا دویم ملاقات دی ماشاءالله خدای دې ول جون ورکړي او دعا د زمون چې خدای دې همدغسې کامیاب او بریالي ساتي مهرباني بسم الله الرحمن الرحیم ساده ګل ته چې کوم دی په 1 लाख سبسکرایبر باندې کوم دی ډېر زیات مبارکباد وایم زما خپل आवाज هم لري ډېر زیات مبارکباد ورته وایم ساده ګل ته ډېر زیات مهنت کوي محنتي هلک دی په لږ وخت کې 1 लाख سبسکرایبر برابرول دا ډېر د فخر خبره ده څومره زمونږ د سوشل میډیا ملګري ناست دي یعنې په دې خوشحالۍ صرف هغوی پوهېږي چې د یو یوټیوبر دپاره 1 लाख سبسکرایبر ګین کول بیا سلور پلی بټن اخیستل دا ډېر زیات اعزاز خبره ده ډېره زیاته د فخر د خوشحالۍ خبره ده زموږ څومره ملګري ناستې دي ټول تقریبا واینز والا دي نور هم پکې سوشل اکټیویسټ دي لاګرز دي همیشه لپاره زما د ټولو د یو پیغام دی چې په خپل کنټینټ کې داسې څه وکړئ چې د خپلو مینوالو دپاره یو ښایسته پیغام پکې وي اصلاح پکې وي او خوشحالي پکې وي نو زموږ چې څومره ملګري دي د واینز زه په دې خبره ډېر زیات خوشحالېږم چې د خلکو په مخونو خندا راوستل دا ډېره زیاته د خوشحالۍ خبره ده ډېره ښه خبره ده زموږ ټول ملګري دا کوشش کوي چې پښتانه خوشحاله وي نو اخره کې زما یو پیغام دی ټولو ته خپل ځان ته هم چې همیشه لپاره داسې کنټینټ تیار کړئ چې څه میسیج پکې وي اصلاح پکې وي بل د خپل فیملی سره د خپلو ماشومانو سره خلک هغه خپله ویډیو کتي شي ډېره زیاته مننه ډېره زیاته شکریه د دعوت یو پیره بیا په آخره کې رب نواز بھائی ته او جمال بھائی ته په دومره ښایسته پروګرام را جوړولو باندې مبارکباد وایم الله دې وکړي په دې لار باندې روان وي ستړي نه شي او امید لرم چې ډېر زر د خیره نن 1 लाख سبسکرایبر پروګرام دی او ډېر زر به د خیره د 1 ملین پروګرام وي انشاءالله ګل بھائی خپل محنت په جاري ساتو تھینک یو سو مچ د ټولو ملګرو ډېره زیاته مننه شکریه ډېره مننه خوشحاله شي عدنان بھائی ډېره زیاته مننه ډېره ښایسته خبرې وکړې همدغه خبره ده چې یووالي دې وي یو میسیج خاکه دې وي د خندا نه ډکه د اصلاح نه ډکه باقي انشاءالله ژوند به تېرېږي هر یو ملګري واینز والا به راغواړو او هغوی به تاسو سره خبرې کوي نو جمال بھائی څوک راغواړي عدنان بھائی ډېره مننه دونه قیمتي خبرې وکړې عیسی خان بھائی ته خواست دی او د هغې ټیم ته چې سټیج ته راشي او یو څو خبرې وکړي عیسی خان بھائی ډېره مننه عیسی خان زنده‌باد واینز دی که نو زنده‌باد ټولو نه اول خو د بیروزګار واینز او ساده ګل ډېره زیاته شکریه ده زموږ ټیم انوایټ کو باقي ته زه نورې خبرې نه کوم عمران شاه بو جی بسم الله الرحمن الرحیم د ټول نه پهلا د ساده ګل او د دې د ټیم موږ ډېره زیاته شکریه ادا کوو چې د دومره ښایسته ماحول کې موږ انوایټ کو یقینا موږ د پېښور نه راغلو دلته ډېر زیات انجوی وکړو راغلي څومره یوټیوبران څومره ملګري څومره واینز والا دي د دې شکریه ادا کوو چې دلته موږ برداشت کړو زموږ خبرې اوري د هغې نه علاوه د لالا ډېره غټه شکریه ادا کوو موږ خپل هم د دې ډېر غټ فین یو ځکه ډېر زبردست کرکټر د سټارټ نه را روان دی د دې زموږ سینیر هم دی نو د دې نه علاوه چې کم 100K سبسکرایبر سیلیبریشن دی د هغې ډېر زیات مبارکباد ورکوو د خپل ټیم زنده‌باد واینز د طرف نه ساده ګل ته نو بس تاسو ټول ریډي یې پلیز ساده ګل به آواز کی دا پتا کې د خجل دی عزت دی چې به بس د فیملی مست روي ته خو ذکر دی را پنځه د جادګستا را پنځه یو بیا را پنځه د جادګستا ډېر آواز ابتهار بھائی راشه راشه همدغه خنداګانې دي صرف دلته نوم د غرور یو ورځ کې شروع خان اوس خو راغواړم زه اوس په دې خپل سایډ کې راځم نو بس زه راغواړم زلمې د پښتونخوا واینز ټیم ته خواست دی چې سټیج ته راشي تاسو په درون استقبال کړئ
لږ جواب راکړه کنه او زما خبرې جواب یې راکړو دا زما ډېر زوړ یار دی خو خبرې شي ما در سره ګپ لږ وګورې سیریس وانه تابعدار یم ساته دغه خبره خپل یې را ده بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم د ټول واینز ډیره مننه چې د محفل کې شرکت وکړ او راغل او بیا زیات تر شکریا ادا کوم جمال بھائی او د رب نواز بھائی چې په دې ساده ګل واینز 1 लाख سبسکرایبر دا سلیبریشن پروګرام دی په دې کې موږ لا انویټیشن راکړ چې باقي زموږ خپل یاران دوستان هدایت ګل او بیبي د اور بصری گوهر علی بھائی او علی او زموږ کوم دی ایډیټر نور الله بھائی راو غوښتل ډیره مننه کوم استاد زموږ ټول انتمام انوایټ کوم بل خبر دا غره چې د اتفاق حواله سره زموږ ملګری خبر او دا غوښم چې الحمدلله زموږ اتفاق یو دی موږ یو او پښتنو له پکار دي چې د پښتنو لپاره کار وکړي ځکه دا واینز چې کوم دی به یا بنئ په موږ له پکار دي څونه ولاګر دي څونه چې کوم نور یاران دوستان دي چې دوی د پښتنو لپاره زیات کار وکړي داسې الفاظ استعمال نه کړي باید څوک خفه شي خو موږ په دې اخره کې کوم د خبرو ډېرې دي خبره په دغه سره راغونډه کوم چې د ساده ګل واینز طرف نه چې کوم ډېر شکریا ادا کوم چې دې موږ انویټیشن راکړو بیا زموږ طرف نه دغه دعاګانې چې ان شاء الله دوی به خپل کار جاري ساتي او بیا بار ورته مبارکي وایم زما د ټیم طرف نه او زما طرف نه ډېر مبارک شه ساده ګل واینز 1 लाख سبسکرایبر بسم الله الرحمن الرحیم ټول مرګرو ته راتلونکي کم مېلمانه چې دی هغوی ته هرکلی وایم پی کے واینز ایزیکی واینز زندہ آباد واینز توتی گل واینز بیروزگار واینز ساده گل واینز 410 زلمه د پښتونخوا بیبي واینز او خان واینز دې ټولو ته هرکلی وایم او خوشحاله په دې ما چې زما چنه په چنه ملګری زما د بچپن ملګری زه به درته ته ووایم چې په یو ګډ کې ملاسته موږ کړې ده د یو بل نه ستر نشته د هغه خویندې زما خویندې زما خویندې د هغه خویندې او څنګه چې زمونږ ګل لاله وویلې چې یاره دا بې تعلیمه دی سره د کمعقلتوب سره د سادهتوب ډېر هوښیاران شته دی زموږ په 400 کې چې وروستو پاتې دي او زما ساده ملګری دې ځای ته راورسېدو چې هغه 1 लाख سبسکرایبر برابر کړو او داسې ګلالي خلک یې ځان ته مخامخ کېنول دا اعزاز حاصل کو د دې ورته مبارکباد وایم د بېروزګار واینز جمال بھائی شکریا ادا کوم چې زما د ملګري سپورټ یې وکړو هغه لاس ورکړو او پروګرام یې ولا ارینج کو او مخکې به مولا سپورټ ورکړي زه ورته ریکویسټ کوم بله خبره زه دا کوم چې زه زیات په دې خوشحاله یم نن چې په سټیج باندې موږ هغه کسان ولاړي چې هغه موږ یو ټیم په دې زیات خوشحاله یم چې عزیر بھائی موږ کې موږ ولاړ دی زما ټیم اوس برابر شو چې عزیر پکې موږ سره مینس کې ودرېدو ځکه چې ما ته ځان نیمګړی ښکارېدو ځکه چې زموږ استاد دی د هغه نه موږ زده کړه کړې د هغه په قدم موږ روان یو او زه به درته یو آخري ناره کوم زنده آباد به راپسې وایي زموږ ټول ملګري آلویز زنده آباد زنده آباد ډېره مننه د الله په امان ډاکټر وویل که راځه مې ګورې راشي ټوک ټوک کوي د خدای ظالمه او که نه دا دی وی هلکه تا خو ټول د جیم په پټوک کې د آیفون 888 راوړی دی نو وی ګل مې درله درکړه د ګلونو په سرو پاڼو کې ګل مې درله درکړه د ګلونو په سرو پاڼو کې او دومره بې وفا وي دا اوس په کاڼو کې ونه په پاڼو کې دا دی وی ساده ګل زه په 1 लाख سبسکرایبر باندې مبارکي نه ورکوم زه هغه له په دې ټیلنټ باندې ورکوم چې دا ټیلنټ په دې سره ټول عمر وي او دا به انشاءالله دې برقرار ساتي نو دا 1 लाख سبسکرایبر خو نن دي انشاءالله دا به بیا ملین ته رسي نو ډېر ډېر دې مبارک شه ساده ګل بھائی او د چمن نه پر را بلبلان نزي د چمن نه پر را بلبلان نزي وی کوی ملکی د بصری د پوډې نام جان نزي
ډېر مننه ډېر ښه ډېر نه ستاسو یو کس تاسو پرېښی را پاسې نه یو کس چې کوم دی دا تاسو پرېښی دا ګوره تاسو د چارسدي واین زنده‌باد واین د بیبي واین دغه دا خو ځان راوړي بیا وخت پې پکښې صبر وکړه لږ ټیم درته پاتې دی بیا به لکه د وزیر په سټېج درته پاڅه کېږي دومره ټیم دې نه دی ستا لوپر دی چېرته به ګرځي تنګي نه کوته شپېلي وي او هغه یې ورته ما ته که دغه یو غاښ پاتې دی دا کړه لوباسه خوله دې پاتو به خوله دې پاتو یا سړیه دومره ښایسته خلک راغلي د دوی په مخ کې جګړې مه کوه د مینې مینې خبرې وکړه هر وخت دې کوتک راغېستی موږه ډېر ښه دي وویلې بس مخکې پسې مه ځه بیا ډایلاګ غلطېږي د نه خو د ده یو ښکلې ګانه ده او هغه به تاسو ته پیش کوي کومه یوه ده ما نه اوس یېره شوې ډېر مقننه یېره شوه لا شپېغه ورته کمیستور مال راوړه تازه تازه ګلونه ترې سلو مال راوړه تازه تازه ګلونه ترې سلو مال راوړه हिची हिची लगी आज सुबह जग में जगा हो तेरे कसम ऐसा लगा कि तूने मेरा नाम किया है तूने मेरा नाम किया है हो गुड गुड वेरी गुड اخی محسن ته کافي وواله ډېره مننه زما د ټیم اخر کې ګوهر بھائی تمای کو مخامخ کوم هغه به انشاءالله کینو شکریہ ادا کوم او مرګرو دا یو لک سبسکرایب چې ساده ګل واغشتل دا ډېر ګران کار دی دا وړاندې چې ما هم دغه شان چینل جوړ کړو چې ما ته به یو یا دوه سبسکرایب رالل ما زړه بېله خدای پاکه دې کې به زه دا 1000 سبسکرایب څنګه پوره کړم په مزه مزه باندې هغه خدای پاک پوره کړل خو زه ساده ګل ته حیران یم که بلا به چیرې هر یو چینل ته لاړو هر یو کس یو لک سبسکرایب چې کوم دي پیدا کړل درې څلورو چینلو بیا د مونږ نه مخکې په اخره کې راغی بل یو لک سبسکرایب پوره کړل نو زه ورته ډېره مبارکي وایم د مرګرو د ګوهر بھائی په کلي کې یو لالچي سړی و او انتهایي لالچي و نوم یې نه اخلم هغه ځان له د اور بلولو دپاره چې کوم خشاک و هغه یې وچ کړی وه او په کوټه باندې بیا اچولی و نو هغې کې بیا هغه اعتکاف ته کېناسته چې څنګه اعتکاف ته کېناسته 25 واطن وه په جومات کې اوس 11 بجې دي د شپې او یو ناروا باران شروع شو چې څنګه باران شروع شو په هغې کې اوس دی د جومات یو سر لځي او بل سر لځي خدایه پاکه خشاک خو به واپس لون شي نو سوچ یې کوو چې څه وکړم لکه مطلب خو ځم اعتکاف مې ختمېږي نو سړي سوچ کو آخره ورغی په سپیکر ورغی एकदम 11 بجې اعلان وکړو خدای مو بخښه یو ضروري اعلان واورئ وی خو د چا نه خشاک بار پاتې شوي په کوټه کې نو وی هغه ټول کوس کې منډه عرب نواز بھائی ساده ګل ته چې کوم دی په سټیج باندې اناونس کړو چې راشي او موږ له یو غاړه په دې سټیج ورکړو بیا کښېنو چې راځئ لومړی باندې کومې بچې ته مبارکي ورکړه پچاپا غوسه کېږي دا تیزې وایي پچاپا نه بیا خفګان کوونکو ته نه وي نه لکه ما ګورې ګل خان نوم دی صرف سترګې کږي
زين بالخان رماني نبي ما كان داني او قريب اندواني او تي رماني نجي زنيم زبدا سوجي نه ما ملي زه ډیر مننه یار الله پاک خوشاله او باد ساته دا ناس ته ملمانه چې څومره دي خدای پاک خوشاله او باد ساته چې راغلی تاسو دلته ساده ګل پرې ان مقیم شي ډیر مننه او زه بھائی ډیر مننه خوشاله او باد ډیر مننه شکریا ساتشته نه اصل کې ټیم څنګه زیات لګید کنه چې سلور واینز په یو ځای راغلی ستې زلمی د پښتونخوا 470 واینز بیبي واینز او ګلخان واینز دا ټیم څنګه ډیر زیات لګید ورشه به ونی زموږ 400 بل واینز چې کوم دی ډیر بهترین کار کوي اصلاحي ویډیوز هم جوړي نو په دې موږ څنګه نو یو شاټ जो सो घंटा खबर दी फिर आज ही जमीन 400 खान वाइन वाले डेरा मरे टाइम रहा और पलो मार्गरो तो मीना वाले तब से हुआ ډیر زیات مننه لا ول خدا خبره کومه چې خدای د ما په سټیټ پیدا کړی دی السلام علیکم دا چې سونه ټیم ناشتي دوی ته زه د کومینه هرکلی ویم زه چې چلو نو ما سره زنانه کېناستې نو داسې کې بیا لږ وي دا خو هغه فلمونو والا دی بیا هغه ډرامو والا زه شیرپورې پوه شوې چې ما ته داسې ما اکثر چولې لکه خلک سلفیانې مو باسي دغه هم کوي که نه اوس زنانه داسې کوي ته خو یې را ماکس لرې که که نه وي ته خو یې ډرامو والی چې ما ته داسې دا سرم ښکاره کړه ماکس مې مو داسې کولی وو وي نه مړی وي دا خو یې د هغه ورورې بسم الله الرحمن الرحیم د ټولو ناول موږ ساده ګل ته مبارکباد ورکو د ټول فیملی ته چې د ډیر لږ وخت کې 1 لک سبسکرایبر پوره کړل نو په دې باندې موږ ته مبارکباد ورکو ډیر مې نو خبر بس راځر وي او د ذکر د ساده ګل د ګراشه که خپکه نه تا پر غاله کړی د مرګري ډي جی ول تو وایا چې اته مو ته واچو مانه صبر نکیږي ګوري
खरा वीडियो करतो Brother. Rehan Rihu Zuri Nur Margari kana Ismail bhai ne Ismail vlogger the Saif bhai ragale na zyada shukriya ji da cha bunga da kun aga da mya Khalid dan da kamjida Khan da dream palace market Ghani Khan road bande إذا ممكن دوما خشتا ماحول راك دا دوما خشتا هنمنت يا تقريدي لتويلي رضيات ماننا شوفيا داكو ड्रीम पैलेस मार्केट गनी खान रोड क्या सदा नो उस पर डॉक्टर साहब दिरावर उजी दे सादा पर अपन साइड से अवार्ड वर्की द न्यूज़ पिशावर वन न्यूज़ द साइड ना नो डॉक्टर फरमान जान से बिहार से अकवाल से चाहूस एस्ट्राशी शुरू बनामदा आजाद पाक दचा की पदस से पदरत के तुम डटोलो जिंदगी दा तो जो रागल रनो खगो में मनो और बहुतो महीनों को दादो शादत मोता डॉक्टर फरमान दे ने फुल सलामना दाउमत फतमु द मोहब्बत तफारा कम दे दाउमत फतमु द मोहब्बत तफारा कम दे हैरान से नफरत और गारी के खलक संग ग्राम में नवाज मिन दाग साफ जज्बेनुम दे कम से इंसान पर जज्बे पर शऊर रावली कम दोनों के जिम्मे निवी और दोनों लगा तकानी सफी हो जमुंग दोनों तकानी निदी सका जमुंग में न को और तासनम दबी तम को अडेर मना द सदकुल वाइंस और सामरा मरगरा अली उधर शेरपो द मुख मरगरे द टीवी द मुख खेपर मरगरे मुझे डेर कार करे पर रामो की जदम मनन को माच देर कोले माहौल ता और कोले महफल ता दरोतम रमा हो यकीन मरात को चारा दबा सदकुल सरा यादा सामरा अदनान सरा यादा नूर मरगरे कमरा अली के सब मिला बेगम नो जदे टोलो देर जात मशकूर ममनून मा जो कोले महफल ता दरोतम और वाकी जिसका सदायो दरखेदा खबरना कता तो चार सदे तो करे नो पदे बांधी आगा खख सियासतदानां शता खख डॉक्टरां शता खख वकीलां शता खख द आर्मी अफसरां शता द पुलिस अफसरां शता पुलिस फमात के वो चार सदे डेर एडवांस था कम आला अफसर को चार सदे ने आउस के मोंगे द फन पे मैदान गोरो नो माशाअल्लाह चार सदे ओ जानगड़े नुम दरी जो डेर कोले नुम दरी के सामरा वाइंस थी और ख्वाब यो वज़ीर शेरपोट वो उस भारियों कोर के उधर शेर पौधे भारियों कोर के उधर शेर पौधे तो यो खबर है कौन लाठों से लता तो पकार लता यो दाद और के दाद उधर शेर पौधे चाहते देने और ताज़ बचत ना होती जिसता खदाद और के उधर शेर पौधा दमुंगा the TV the stage the film factor जो अपना हम दाद और thank you welcome मरगरू मुंगा रमान डॉक्टर फरमान दे फन सर तवंती वो पेशा में डॉक्टर हैं जो पर स्पेशलिस्ट के मने फिजिशियन हैं मां और ब्रिगेड के दिमाग नहीं तो पूछूं कि पर ये खावरा की पर ये दा कि दा अदाकारी या गरी दे गरी गलीची हम दा ख्वाहिश हो द पीटीवी नंबर कार करे पेपर नंबर करे पूछूं को बस दा गिरा और दादा मुंगा वो दाना रखी बस जगदान ले स्कूली गिर में शर्मीम इन ओसम ना क्या अनारस्ता लंगवाली से फकारू को और चूंकि तासु दा यंग जनरेशन आगली नुम तासु दादर को चेरा माशाअल्लाह ना मोहम्मद अमरकन होने अदनान सा जना से माशाअल्लाह दे करे करे एजाल दे और अदनान सा हमारे ख्वाहिश तो अदनान सा मिलावे कमा और सबक के कमा माशाअल्लाह वो दी में फल को जबानी तो देखिए माशाअल्लाह वो बड़ा अंगू वाला कैरेक्टर में को रहा डॉक्टरां पर करेला पदी जला खपे मचा डॉक्टरां पर करेला अपन मरगे वो कंप्यूटर तो आगे बांध लेंगे हम अपन दामाद से दाम मरगे में कोई यूट्यूब पे ना सुने पर आवाज में ख्वाजा चांद रही हूं तो पेट में बोल और बोरमा और पक्षी के नाम से बोरम का स्कूल बोरमा तब द कम से कैरेक्टर के माशाअल्लाह टूल सब तो सामने जी को जो यो दल गया साथ बोलता दर रखूंगा डेढ़ मुबारकी होती हो सब्सक्राइबर दे लगा तो बनेगा
ईमानदारी सड़े रात खबर है तुम जो सब्सक्राइबर पैदा करूंगा खुशहाली मोबाइल में की खबर होगा गोहर गोहर हम दूंगा वीडियो का एक्टर लागा यो खबर है जो सब्सक्राइबर पैदा करूंगा यो का खबर है मुझे वो मुंगे साबत इस पर क्या होम ना को अब जा यो सब्सक्राइबर माशाल्लाह और पहले का टाइम की दादा का पार्टी दादा खबर है पार्टी का सुना पड़ेगा वही दादा गुल ताज़ो पहले ना हो तो तुम नूतन इस्तेमाल और कोई राजू साहब से बदलने इस्तेमाल दादा गुल गेली बुधवार दादा गुल का भी हो जब से दादा जोन का पारा से कोई समझ नहीं हो जो यादगार है और जो वार में के पहले खोलो दादा लसन का सियासत है थैंक यू मेहरबानी تاسو شکریہ ادا کوم ډیر مننه الله دې تاسو عزت وکړي تاسو موږ پر راغلي او زموږ د سوچ موږ چې موږ د بدل خلک الله دې یو قدم دې کې پته لګوي چې ډیر مننه थैंक यू जो जहान मना मगरो दमु के बल मरगरे रे जो खल ड्रामा राइटर दे यो खो डायरेक्टर दे और यो ड्रामे होए उम्मीद है कि सब्सक्राइबर दी लाइक दी व्यूअर्स दी तासो नो रे दे कला बजी दागे राइटर सीआर अहमद से तदखास को चराशी ला फले अवार्ड वाखली सीआर से یو خبره به سره زه شریکه کوم سیار صاحب دا زموږ د پی ټي وي یو ډېر نوموړی ایکټر ما د ډېرې ډرامو کې کار کړی دی د نیازي صاحب ډرامو کې کار کړی دی د پی ټي وي چې څومره سیریلې دي څه دي لیکلي دي ایویټي خیبر لیکلي دي سی ډي لیکلي دي او دا زما ډېر خود دوست په پېښور کې یقینا چې د هېڅ تعارف محتاج نه دي سیار خان فلمونه هم لیکلي دي د شاهد خان فلمونه یې لیکلي دي د ارباز ډېر فلمونه لیکلي دي داسې ډېر نوموړي فلمونه یې لیکلي خو ما ته نامې نه راځي خو زه به درته ووایم چې دا مخکې اکټر و د ده اواز ډېر سلو دی ما به ته مې خدای ته وګوره د اواز لږ اوچت شاته لیوني دی خو سکرپټ کې به یم اواز کمزوری الله پاک پرې رحم وکړو او دې هغې سره سره دې رایټینګ ته راووتو رایټینګ سره سره دې بیا ډایرکشن ته راووتو او بلا ډرامې بلا فلمونه بلا سټیجونه دې سړي چې دی نو دا د خپل قلم د سوګي نه ایستلي دي نو زه د ډېره شکریا ادا کوم او چې دې زموږ د دې ښکلي محفل ته راغی یو جهان مننه لاسونو پړقاوت بالکل لالا فلمونه او ډرامې خو ډېر لیکلي دي که نه بې انتها یو چې د پی ټي وي د هر ځای رایټینګ کړي سټوري ورکړي دي خو اوس د وایس په دنیا کې هم را انټر دی ګورې نو زه به ده ووایم که نه ګوره که هغه اکټر دی که هغه رایټر دی که هغه لیکونکی دی که هغه کتونکی دی دی چې کله د شیشې نه خوا کې نو په ده د چاړه کېښوده دی که ته د سکرین نه خوا کې دی دې غرق کړ دی به انشاءالله چې دی تر څو پورې ژوندي وي اوس لوبه سوشل میډیا ته راووته نو ده خپل پن دې خوا راته وکړه لکه دې ته وایي هر فن مولا نو هر فن مولا لازم پتا د دې لپاره ډاکټر صاحب दावत सियासत को उधर से थोड़े माशाल्लाह बाकी दारू मुहताज नहीं مهرباني دا ډېر څه نشم ویلی د دې په مخ کې چې موږ ټول زما استادان وغیره دي عمر ورته ټیک دی زه په دې نه مشر یم خو په هر خدا کې دې مانه سینیر دی خو چې داس کوم زما تعریف وکړه د دې قابل خو نه یم دا د احسان دی دا د مهرباني ده او دې په خپله تعریف قابل دی او تاسو ټول د تعریف قابل یې ډېره مهرباني کړې थैंक यू सियासत जो जहान मना शुक्रिया जैसे सासू में जहान मना और सासू तो जहान मना जो दोनों में आखिर माना है ऋषि जागा यो खुदा बेबी माशाल्लाह ने क्या कर पार लग लसन अपना कवई और अफा के साथ ना से ना स्मार्ट आज का की स्तर क्या कर अपना लसन अपना कवई जैसा करे करती और दिमाग दुश्मन डाले जाओ सादा काम बसे वाले हुए ना डॉक्टरानो बसे वीडियो
راولي هاري وقت زما په خیال کې ته هم کمیشن اخلي که نه؟ هغه ډاکټران یې ټول کم کمیشن اخیستو. دا وګوره دا سړی دا منشي نه دا ډېر خطرناک دی یاره دلته باټله دا غلط شي ته بوتلې نو بوتلې تاسو ځان سره داسې کسان ساتلي نور خو پوهېږه نه. پوهېږو خو تا راغو چې ځان سره یې کسانې مو په ګرایه بولې بیا کسان به وهي ډاکټر چې کوم دی که نه هغه خپله جیلو کې پوهېږي نور خو پوهېږه نه. ډېر ښه به پوهېږي پوه شو بس ډیره مننه. Thank you very much. ډیره مننه شکریا جی جهان بھائی تاسو ډیره مننه. لالا جی نور څنګه ادار پرې نه بچي زنده نو برا غونډاوه یو شیش پاتې شوی دی د ساده ګل لپاره سیره راغلی ده او دا د کوم دا زموږ جرمني کې یو خوږ ورور دی علي جان بھائی هغه سپیشل دا دلته راغلی نو دلته خواست چې دی راشي او دا سیره ورته لالا په خپل لاس ورکړي. علي جان بھائی سجاد بھائی کوم چې زموږ ورونه دي په جرمني کې دا ویډیو زیاته شکریا چې ساده ګل لپاره موږ دا موږ زړه مینه ده برادر ګل سره ډیره مننه. نور ساده ګل ډیر زیات مبارک شه او وی انعام که د روپۍ وي او که د کرو وي هغه انعام دی دا به ته په ډېر څه قبلې دا کم کسان که تاله راغلي دي او خیر دی که لاسونه یې تشي نو دا راتګ یې قبول کا ځکه چې چا سره دم نشته او الله دې ډېر خوشحاله کا او ژوندې وباد اوسي او نور دې په ترقۍ کا چې ته د خپلو کشرانو مشرانو چې څومره عزت کې نو دا درته صفا وایم چې ته به کامیابې د چا د قسته د چا د قسته لالا کیک کاټو ساده ګل په تاسو په خبرو کې ساده ګل السلام علیکم میں کہتا ہوں وی اول بخدے پر صفتیات کم اول بخدے پر صفتیات کم محتاج ندے ورطز محتاج ایما او اسرم تشل لوی خدایا سوک چه انسان اسر کوي ٹکری خوری او په دنیا کې زور ورشته هم کمزوري په دنیا کې زور ورشته هم کمزوري او خیاره ده چې نیک او بد ته ګوري مال دولت زمن په پاتې شي لتانه یو بتز دریم عمل دریم بری ګوري او د ټپوس غوندې مردارو پسې ګرځي د ظالم سړي محشر کې به مفتوري زما په ټول مې خپل سلام دی دا مې کلام دی چې غلام د ټولې یم یو څو خبرې وکړو اجازه راکوي مشران ناست دي زموږ د خاندان زما ماماګان ناست دي زما نور ملګري مشران نور مې ناست دي ټیک ده که نه زموږ د کور مشران ناست دي اجازه د ټول نه غواړم صحیح ده ډاکټر صاحب انعام راکړو ډېره مننه او دا کوم ملګري چې راغلي دي وینځونو والا عدنان صاحب زنده‌باد ویله خان وینځر او آزکي وینځ والا ډېر ملګري دي او زه د عمرزي وایم اسلم بھائی ډېره شکریا ادا کوم څنګ په څنګ رسولی دی او بل زلمی د پښتونخوا یم کوثري ستا هم ډېره مننه بیبي وایم ډېر ملګري راغلي که ما د چا نوم نه یې اخیستی نو د هغوی شکریا ادا کوم بله خبره دا ده چې خبره مې ډېرې پړلي دي خو بس یو څو به دې وکړم د چا د قصده ډاکټر صاحب خبر وکړه وایي تاسو په خاکو کې ډاکټرانو پسې ولې خبرې کوئ ما به د غټو ډاکټرانو سپورټ کړی او هغه ډاکټر پسې به ما خاکه کړي کوم ډاکټر سره چې هغه یو خاکه کې راته اسلم زه جاړم را روان یم اسلم راته وایي څه چل لیوري دا چې مې په کور کې وایم او دا سړی مې دومره خوږېږي دومره ستړیا ته مې ویل اوس یې په سر باندې څپېړه پرته ده خو نو سلام چل نه درځي سلام اچوه سلام د سوال نه دا خبر که څه چل دی دا وایي ولې ویل پلار مې بیمار دی نو وایي ډاکټر یې وځه که نه ویل دلته ته زه ډاکټران یم دا به کوم چې په کلي کې تاویږي راتاویږي او وایي زه ډاکټر یم ډاکټر هغه دی چې فقط ډاکټري باري سبق ویلی په پاکستان کې سبق ویلی په خپل قابلیت ته نوکري میلاو شوي د چا د قصد هغه ته زه ډاکټر یم د لارې کوڅو ډاکټر ته زه ډاکټر نه یم د غیر پلار مې ولې د ځان لاسوم او پرهیز نه کوي او ډاکټر نه ځي د علاج نه
اختیار او پرې ضروري د چا راځه چې په پاکستان کې په ډاکټرۍ کې نشي دي چې دا ډاکټر نه ما زمانه کې خبرې مطلب رښتینی دي خو جبل مونږ تلل شي ول د وخت تیر کې رښتینی دي رامیراو شي دا رښتینی غدیګار بیا د دوی چې د پاکستان کې کوم سره غټ ډاکټر شي یا ما خو ډاکټر دی قابل ډاکټر دی نو هغه تدریس کې سند وایي سند وایي مننه بس زما یو څو خبرې راځي چې د سوشل میډیا د دور نه مخکې لکه زه مطلب دا دی چې د پی کې وایي دا د دور نه مخکې زما په سوشل میډیا باندې حاکم هغه نه وکړه دا هغه وخت د زمونږ د خاندان یا زمونږ د خپلو خپلوانو یا چا په خپل واده کې ما نه ریکارډینګ کړي او زه ګډ شوی ما هغه ګډاګانې اوس زما کوم خلاف کسان دي هغوی وباسي او ورسره لیکي د ساده ګل کارنامې نو زه خو په هغه وخت کې ساده ګل نه وم په سوشل میډیا کې ساده ګل شوم دا زه د ټولو ویندونو ماته مې ما د خپلو ملګرو ته ویم زما سره ماشومان مینه کوي زلمي هلکان نه سره مینه کوي عالمان نه سره شکر الحمدلله مینه کوي صحیح شوه سپین ږیري بوډاګان نه سره مینه کوي هغې کې مې رانیسي نو د هغه وخت ویډیوګانې اوس وباسي او لیکي اوس د ساده ګل کارنامې نو زه هغه ته هېڅ هم نه یم هغه صرف زما د خرابولو کوشش کوي د هغه نه زه په دې خفه نه یم خو صرف دومره ورته وایم چې ستا په کیمره ریکارډینګ شوې ته ولې د پردي پیج نه ورکړې د خپل پیج نه ورکړه که نه صحیح ده که نه د خپل پیج نه ورکړې نو زه به تا ته ویم چې دا تا ولې ورکړې او هغه پیج نه ورکړې چې په کوم پیج باندې نه د چا د موبایل نمبر وي نه پې نوره هغه پته وي د هغه چینل نه ورکړي خو زه به ورته ویم چې دا کومه خوشحالي په ما راغلې ده خدای دې د دې نه غټه خوشحالي په هغه باندې راولي چې هغه په خپله خوشحالۍ کې مبتلا شي او زه ترې یېر یم که په خپله خوشحالۍ کې هم زما سپکه وي زما بده وي نو خدای دې ورته هغه اتلستېري دی نه هغه تشتېریزې ګاډۍ ورکړي اټیله چې ورته وي چې په کلي علاقه کې نه چې کله په ګلګیت کې او کله په کراچۍ کې او یا چېرته په موټروې ورته اکسل ماچوي او یا د ډېر ودې ډېر ورته پنچر چې بس په هغې کې مصروفه چې زه ترې خلاص یم دا خیري دوا ده صحیح شوه که نه او الله دې ټول عمر خوشحاله او باد ساته که زما هر څومره خپې وې وښه خو خدای دې تلې تندې مه نه کوه د چا نه خاصه الله خوشحاله او باد ساته دا څومره ملګري چې راغلي څومره یاران دوستان راغلي د هغوی ټولو شکریا ادا کوم او الله خوشحاله او باد ساته چې زمونږ زما خو دومره سوچ یم قسم په خدای کوم چې را ما نه به دومره خلک راشي صحیح ده که نه نو زه ستاسو ټولو شکریا ادا کوم که وینځونو والے دي د وینځونو نه بغیر کوم مشران مونږ راغلي او د هغوی ډېره شکریا ادا کوم او وزیر شیرپاو صاحب ډېره زیاته شکریا ادا کوم دا یو قسم د زموږ مشر دی او موږ د ده ډېر عزت کوو او دا زمونږ هم عزت کوي الله دې ښه او بد ساتي که زما نه په دې خبرو کې څه غلطي شوي ده هغې نه معافي غواړم یا ما په دې وینځونو وړه کې د چا نوم نه یې اخیستی نو هغوی نه هم بښنه غواړم الله هم ښه او بد ساته ټیک ده کم محفل چې جوړ دی صحیح شو بس بس غلی شه غلی شه دا کم محفل چې نه سوچلی زما تعریف مه کوه نه 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 بس کوم زما په اړه کې چې سري دې هغه یم ګډوډ وتا ته پته دی زما تعریف مه کوه دا چې موږ له چا کړی دي د هغوی ډېره زیاته مننه د دې هال کې کوم منیجر دی کوم اونر دی ډریم پیلس مارکیو غني خان روډ 4 دا هغوی ډېره زیاته مننه کوم چې موږ ډېر دونه ښایسته ماحول جوړ کړی دی نو ته ورته څه وایې زه به ورته ویم چې علیجان بھائی په جرمني کې ژوند کوي د هغه ملګری سجاد بھائی زه د هغوی ډېره غټه شکریا ادا کوم او الله خوشحاله او بد ساته زه به ویم چې تاسو په دې ځای کې ما سره موجود وئ او ډېره مننه جمال بھائی ډېره زیاته شکریا ادا کوم ما دومره سوچ هم نه و کړی زما دا مطلب و چې چېرته د درې چرګان به راولو خپل ملګري به بوځو چېرته شړې ته به لاړ شو وریجو کې به واچو وزیر شرپاو صاحب وریجو کې به واچو هلته به وکړو زمونږ دغه مطلب وویل دا به زما پارټي هغه چې الله پاک غوښتل او کوله نو زما د سور کوم زه قسم په خدای چې شادي خان ته زه په لومړي ځل راغلی یم صحیح ده په لومړي ځل راغلی یم صحیح شوه او ډېره مننه د ټولو ملګرو یو پیره بیا ادا کوم او اخري به یو دوه شعرونه ویم که څوک پرې پوه شو اخري شعرونه به ویم باقي به بیا د خپل ملګري کیک کټ کوي وایي څوک د خاورو وي روپا سوې تخور کې څوک د خاورو وي روپا سوې تخور کې څوک د تخت نه د ایرو په ډېران ولي
او په پیسه به ستاوان د چا نه واخلې چې د غوڅې کړې سینې په تیغ کې خپلې ستا چینې ته اشنایي نه وسنمه د رحمان سترګې دې ولې نه ګنډلې او دا ځل په ورځ د برخو جواري وه یا رحمانه چا ګټلې چا ویللې او وایي نور په زړه مې نه ځایېږي چې څه وایم نور په زړه مې نه ځایېږي چې څه وایم رانه بیا مرورېږي چې څه وایم که څه نه وایم هومره پورې لګي په دې هومره تقارېږي چې څه وایم او د هر چا په لور به زه به داسې وخت دی نور مې وخت کې له تېرېږي چې څه وایم او ډېره ښه په تا پوهېږم خاطره خو بس سترګې مې شرمېږي چې څه وایم ډېره مننه زه دا خپل مشران چې ما سره کوم راغلي دي زه د دوی ډېره شکریه ادا کوم او که زما نه په دې خبرو کې څه غلطي شوي زما ځکه ده ویمه چې زما په لومړي ځل باندې دوی زما دا خبرې اوري نو دا به غلطه نه ناست دي مشران زمونږ نو زه د هغوی نه معافي غواړم که په دې خبرو کې راسره غلطي شوي ډېره مننه الله مو خوشحاله او بار کړه نه که نه خپل خپلي پردي نه نو ما خو د ټولو شکریه اتیا پېړۍ مخکې ادا کړه د چا د قصده خپل خپلي او خبره کې وده شته خپل خپلي او پردي ډېره مننه بېروزګار وایم ورسره د بېروزګار واین سالګره ده یو د چا د قصده خو زه خیر دی دا خو بل نه بد شوې نن د عیساخان بړ دی د هغه کیک هلته کټ کړی ګنې دا به هم دلته کټ کوو بیا درېو دې به خوشحالي به ټول یو ځای شي دا صحیح ده ډېره مننه نو ټول ملګري زموږ چې څومره دي راپاسې چې کیک کټ کړو ښه په خوشحالۍ مني او موږ ته پته ده چې په کیک کټ کولو کې ګناه ده خو څنګه چې دې زه نه ومه خبره دلته دغه شاندنه خبر راغلی دا خوشحالي دوی راسره کړې ده زمونږ که څوک مینوال دا پروګرام ګوري د هغوی معافي غواړو ټول مشران دوم راشي سټیج ته زموږ الله دې زموږ د ملګرو اتفاق ساتي الله دې زموږ زړونه یو بل ته صفا کړي او بار بار دې زموږ څومره د سوشل میډیا ملګري الله دې په ټولو دا خوشحالي راولي او د الله دې د ټولو چې کوم دی 1 مليون سبسکرایبر راولي او الله دې په دې لاره ستړي نه کړي او الله دې دوی دا محنت دغسې جاري ساتي. آمين.